وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاتہ. قبرستان کې لمونځ کول دا مکروه ده. که چیرته بل ځای نه وي او سړی قبرستان کې واقع شي، نو د ده او د دو قبرونو مابین کې چې د دو صفو اندازه مقدار ځای وو، نو بیا دغه صورت کې لمونځ کول جایز دي. ځکه عبادت خو الله ته کوي، قبر ته نه کوي. او که بل ځای وي او بیا هم د راځي قبرستان کې لمونځ کوي، د ده او د قبر مابین کې فاصله نه وي او بل ځای د دې نه وي او بیا هم قبرستان کې لمونځ کوي، نو دغه صورت کې دغه لمونځ کول مکروه ده. او که چیرته د ده او د قبر ته مابین یو کلک مضبوط دیوال وي او د دیوال شاته قبر وي، نو په دغه صورت کې بیا لمونځ کول جایز ده. که د قبر او د لمونځ کوونکي په مابین کې دیوال وي چې قبر یې ورنه پټ کړی وي، نو د دیوال دی بل طرف ته چې کوم طرف کې قبر نه ده، دی بل طرف ته دغه طرف کې چې قبر نشته، په دغه طرف کې لمونځ کول دا جایز ده. او که بل ځای نه وي، بیخي ځای نه وي، خو د ده او د قبر مابین کې دیوال هم نه وي، نو بیا په دغه صورت کې چې د قبر او د ده په مابین کې د دو صفونو اندازه ځای وي، نو بیا لمونځ کول جایز دي. او ځکه عبادت خو مسلمان الله ته کوي، قبر ته نه کوي. او بعضې خلک قبر ته سجدي لګوي، نو دا شرک ده. نو قبر ته سجدي لګول دا شرک ده او ناروا ده، حرام ده. او که سړی لمونځ عبادت الله ته کوي، بل ځای نه وي، په دغه ځای کې بیا لمونځ کول جائز ده چې د ده او د قبر په مابین کې د دو صفونو په اندازه باندې ځای وي. قبرستان شاته وي او دوی مخکې لمونځ کوي او سجدې مخې طرف ته مخې ته یعنې قبر نه راځي، لمونځ خو جایز دی یو. او قبرستان شاته وي او نه وروسته. دومره خبره دا ده که چېرته داسې مسئله وي چې که قبر یې مخې ته وي او دی سجده لګوي قبر خواته، نو که د قبر او د ده په مابین کې یو دیوال وي او یا د دو صفونو په اندازه باندې ځای خالی وي، په دغه صورت کې لمونځ کول جایز دي. او که دیوال نه وي یا قبرونه نږدې وي، بیا لمونځ کول مکروه دي، ولو که سجده الله رب العالمین ته لګوي، بیا هم لمونځ مکروه. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نورو ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.